د وزیرستان میرالي بازار کې د پاکستاني پوځ او ټي ټي پي سخته جګړه او د پوځ لخوا د 40 غواګانو ژوندي سوځول او خبرګونونه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د شمالي وزیرستان په میرالي بازار کې نن د پاکستاني پوځ او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ جګړه شوې ده. د پاکستان ځایي امنیتي چارواکو ادعا کړې ده چې په دغه جګړه کې د ټي ټي پي 4 وسلوال وژل شوي او 15 ټپیان دي. پاکستاني چارواکو په دغه جګړه کې یوازې د 2 پوځیانو ټپي کېدل منلي، خو ټي ټي پي وایي چې شپږ پوځیان وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. د سرچینو په وینا په دې جګړه کې د میرالي بازار کې د میوې، سبزي او مال منډۍ ته سخت زیان اوښتی دی. وزیرستان څخه سرچینې وایي چې پوځیانو مال منډۍ ته اور واچاوه چې له امله 40 غواګانو ژوندي وسوځول شوې. ځایي سرچینو نن سهشنبه د تلې درېیم افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې د پاکستاني پوځ او ټي ټي پي وسوالو ترمنځ جګړه د ځایي وخت له غرمې مخکې 10 بجې پیل شوه. دوی زیاتوي په دې جګړه کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی او ځینې راکټونه د میوې، سبزي او مال منډۍ ترڅنګ د عامو خلکو دوکانونو باندې لګېدلي دي او دې ځایونو ته سخت تاوانونه اړولي دي. د سرچینو په وینا یوازې په مال منډۍ کې شاوخوا 40 څاروي سوځېدلي دي. د ځایي سرچینو په خبره چې د جګړې وروسته ښار په مکمل ډول تړل شوی دی او په سیمه کې ټلیفوني سیګنال قطع شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان اړوند رسنۍ ویلي چې پاکستاني پوځ جګړه کې ناکام شو نو د دوی د نوم بدنامولو لپاره مال منډۍ ته اور واچاوه. پښتانه فعالان بیا وایي سند ایالت کې د اوښ یوه پښه غوڅه شوې وه. ټول پاکستاني رسنۍ پرې راپورونه جوړول، مګر د پښتنو بیا 40 مالونه ژوندي وسوځول شول، څوک یې نوم هم نه اخلي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.